ملي امنیت شورا سبا طالبان بندیان نه ازاديږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ په دریم ویډیوي کنفرانس کې دواړو خواو په دې موافقه کړې چې د بندیانو د خوشي کولو بهیر په کابل ته د طالبانو د یو پلاوي له رسېدو وروسته پیل شي. ټاکل شوی و چې سبا د سې شنبې مارچ 11 او د وري 12 په ورځ د افغان حکومت له زندانانو څخه د 100 طالب بندیانو په آزادولو سره د 15000 طالب بندیانو د خلاصولو لړۍ پیل شوی وای. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن په خپل ټویټر لیکلی چې پرون طالبانو په یو ویډیوي کنفرانس کې پر دې موافقه وکړه چې د افغانستان اسلامي دولت سره د نورو تخنیکی بحث لپاره یو پلاوی کابل ته واستوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په یو ویډیوي کنفرانس کې د سې شنبې په ورځ د بګرام له زندانه د وسلوالو طالبانو بندیانو خوشي کولو موافقه شوی وای، خو طالبانو ویلي چې د تخنیکی ستونزو له امله د دوی پلاوی له کابل ته سفر نه دی پیل کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې موافقه شوې چې کابل ته د طالبانو د پلاوي له رسېدو وروسته به په اړوندو مسایلو باندې مخامخ خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګونونه نه دي ښودلي. د افغان حکومت له زندانانو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو وځنډېدل د بین الافغاني خبرو د ځنډ سبب شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې ټاکل شوی و چې په بین الافغاني خبرو د روان میاشتې 10 نیټه پیل شي، خو د دواړو لورو د زندانانو د نه خوشي کېدو له امله ځنډېدلې دي. دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.